إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا وقال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. د اسلام بنیادی دوا مصادر و مآخذ دي. زمون د دین احکام د دو سيزون ناخسته کیږي، یو قرآن دی او بل احادیث دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او قرآن کې الله موږ ته فرمایي بار بار چې اطیعوا الله او اطیعوا الرسول، د الله اطاعت مو کوي او د رسول اطاعت وکوي. یو د الله کتاب دی او دویم احادیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. که یو انسان وایي چې زه قرآن منم خو زه د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث نه منم، نعوذ بالله، یا زه دې کې شک کوم یا باغې اعتراضات کوي، نو دې ته ټول امت مسلمه که احناف دي که شوافع دي که حنابله دي که مالکیه دي او که اهل الحدیث دي که اهل الظواهر دي، دې خلکو ته زندیقان وایي، منکرین حدیث یا کافر دي یا مرتد دي یا زندقان دي یا په درجه د منافقانو کې دي، د دینه بهر نه دي. او دا د پخوانه د نبی علیه السلام د دور نه بعضې داسې فتنې را روانې وي چې هغوی د نبي علیه السلام احادیث دا به رد کول په خپلو عقلونو باندې، او داسې عقل پرست په نن زمانه کې هم ډېر دي. بې منکرین حدیث چې کوم دي د دوی مختلف اقسام دي. یو هغه بدبخته ظالمان دي چې هغوی مکمل احادیث نه مني، د سره احادیثو ته توجه نه کوي، او دا لازمی نتیجه واوري. وروسته به انشاءالله زه دې کې به خبره کوم، د الله په توفیق که نن نه بله خطبه کې کوم، خو د دې فتنې پوره نقاب کشایي کوو، دې دپاره چې مسلمانان په دې خبر شي او د دین دا دفاع په موږ فرض ده. منکر حدیث چې دی دا اول نمبر منکر قرآن دی، خو دا قرآن باندې چې د ایمان دعوه کوي دا د دې یو بهانه ده. ځکه داسې خو ویلی نه شي چې زه قرآن منم، نشم منلی، داسې خو نه شي ویلی زه قرآن نه منم. که داسې وایي چې قرآن نه منم نو بیا خو خلکو ته پته لګي چې یاره دکې خو کفر چې کوم پټ پروت دی بیخي راښکاره شي، نو په دې چل باندې دا خپل کفر راښکاره کوي. او کافر د دې خبرې نه اصل کې پریشانه دي چې دا قرآن کریم خو قاعدې ذکر کړي دي، غټ غټ اصول ذکر کړي دي، تفصیلات او د احکام وضاحتونه او تشریحات په احادیثو کې موجود دي. لکه قرآن موږ ته وایي اقیموا الصلاة، لمونځ به څنګه کوو؟ لکه د ساري د 2 رکعاته سنت یا 2 رکعاته فرض، دا خو ته ټول قرآن لټ په لټ که د سر نه اخر پورې پکې شته؟ نشته پکې. دا د ماسپښین 4 رکعاته فرض پکې نشته دی، د جمعې د ورځې دا 2 رکعاته پکې نشته کوم چې موږ په جمع باندې کوو.
د ماسپخین 4 رکعاته د مازیګر 4 رکعاته د ماښام 3 رکعاته د ماسخوتن 4 رکعاته د فرض چې مونږ کوم کوو فرایض دا تعداد د رکعاتونو په قران کې نشته نو موږ چې باقیم الصلاه موږ ته بار بار قران کې منځ وکي منځ قائم کې د منځ پابندي کوي نو دا منځ به موږ سو وخت کوو په کومه طریقه به کوو او سو رکعاته به کوو دا چې سو پورې موږ حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم ته متوجي شوي نه یو په دې خبره نه پوهیږو ځکه قران اجمال کړی دی او حدیثو تفصیل کړی دی د دې اجمال وضاحت په کوم ځای کې موجود دی تفصیل په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دغه رنګه قران مونږ ته بار بار وایي آتو الزکات زکات ورکړئ او دا زکات اول وایسته او دویم دا د زکات روزانه ورکول دي کله هر جمعه ورکول دي او کنه میاش کې یو ځل زکات ادا کول دي او کپکال کې یو ځل او کپ عمر کې یو ځل دا ټول تفصيلات مونږ ته په کوم ځای کې ملاويږي په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سو پورې چې ته حدیث ونه مانی په الله مې دې قسم کته وآت الزکات ومني دا نشي منلې ته قران نشي منلې ته په دې قران عمل نشي کولای بغیر د دینه چې سو پورې د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته نه ته په دې نه پوي دیو جنا زمون شیخ محترم رحمه الله شیخ عبد السلام رستمی رحمه الله ډېر خپل کتاب لیکلی دی او تاسو څومره مرګري چې هغه علما او طلبه له په درجه د وجوب کې د چې دا کتاب د ځان سره ساتي او لولي دي خدا عام ملګری کوم چې پويږي په اردو باندې او پښتو کې دا غي ترجمه راغلې ده دا غي کتاب نوم شیخ صاحب دای خیره انکار حدیث سے انکار قرآن تک یو انسان کې چې کله مرض راغو د انکار حدیث نو د نتیجه لازمی ده د دې فتنې او د دې غلاظت او د دې ګندګۍ چې د قرآن منکر جوړیږي دی به د صلات تشریح خپل عقل نه کوي سو زبه یو شان کوم ته بل شان کې بل شان زبه هم صلات دی ته وي بل صلات دی ته وي بل صلات دی ته وي موږ خپل صلاتونه به جوړو اقیم الصلاه به خپل کور کې جوړو او یو هغه اقیم الصلاه چې نبی علیہ السلام راته په حدیث کې خو دله په صحیح سند ته نقل نو تر هغه پوری د قران په احکام موږ عمل نشو کولای سو پوری چې موږ احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته رجوع نه کړي د حج د احکام ګوري قران کریم کې الله رب العالمین د احکام ذکر کړي خدا تفصيلات چې لکه حرام تړلې د حج لپاره او پاره کې سرخ کار کول او سر بنه پټه دا خبرې چرته دي د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې حج کې د زنانو د لپاره جدا احکام دي د نارینو د لپاره جدا احکام دي دا بالکل په قران کې نشته د سر نه اخره پورې ولټو دا قران دا به کې نشته دا ټول تشریحات او به دا حج کوم درې اقسام دي حج تمتع حج قران حج افراد دا اقسام په قران کې بالکل نشته دا درې وړه اقسام د حج دا په کوم ځای کې دي ها په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا درې وړه اقسام به تاسو ته ملوي دا به په حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم کې ګوري په قران کې دا نشته د یاد سره دغه رنګه قران کریم کې صرف اشاره کړې دي ته حلال او حرام ته تفصيلات د حلال او حرام دا په کوم ځای کې ګوري دا په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ګوري قران کریم د سر نه اخره پورې وګوره تا ته به دا نه ملایوي چې خر حرام دی نو بس بیا به منکر حدیث په کار د چې روزانه د خر غوخه خوري ځکه چې په قران کې حرام نه دی او حدیث خو دې مانی نه بلکې حدیث ته دې ځنی وای خدا په کوم ځای کې دي چې د خر غوخه حرامه ده دا په حدیثو کې نبی علیہ السلام فرمایلی دي دغه رنګ قران کریم کې د سر نه والا اخره پورې ټول قران تاسو بار بار لسته دی او بیا هم لولې الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو په دې روزه کې خو اکثر خلک قران ډیر لولي د سر نه والا اخره پورې ولوله دا پکې ته نشي پیدا کوله چې د سپي غوخه حرامه ده نو بیا خو منکر حدیث له بکاره سپي غوخه به مخوري دا د لپاره جایز ده ځکه چې د سپي د غوخه د حرام والی خبره په کوم ځای کې ذکر ده په حدیثو کې ذکر ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ذکر کړ دا تاسو ته یو د درې مثال ذکر کړ ځکه دا ټول خبره خطبه کې نه کیږي دا دیو جنا یو انسان چې سو پوری حدیث نه منلې دا د نبی علیہ السلام دا حدیثو تابعداري نه کړی د سنتو اتباع په دې کې نه راغلی دا قران کریم نشي منلې نو یو هغه منکرین حدیث چې بالکل حدیث او حجت نه مني لکه غلام احمد پرویز دی عبد الله چکړالوی دی او د سنور گمراهان تیر شوی دي دوی خو بالکل حدیث ته توجه نه کوي دویم قسم هغه منکرین حدیث دي
چې دوی په خپل عقل باندې په خپل رائے باندې او په خپل جهالت باندې را لګېدلي دي چونکې په احادیثو پوهېږي نه یا یې ورسره ضد دی الرجي ده د احادیثو نه نو هغوی په خپل عقل باندې بعضې احادیث را لګېدلي دي یاره دا د عقل خلاف دي کله د ځان نه لګي وي دا د قرآن خلاف دی دا حدیث داسې منکرین حدیث به تاسو ډېر ګورئ او دا خطرناک خلک دی اصل کې د قرآن دشمنان هم دا دي چې حدیث د نبی علیه السلام د قرآن سره خلاف کړی دی کوم حدیث چې په صحیح سند ثابت یو خو به داسې حدیث چې هغه موضوعي دی منګړت دی سند ضعیف دی موضوعي دی د هغې خو زموږ نه زیات رد د چاپلار هم نشي کولی د الله په فضل باندې الحمدلله دا د الله فضل دی موږ کې کمال نه دی د الله په فضل باندې د اهل حدیث او طالب العلم هغه په دې باندې پوهېږي د الله په فضل باندې چې دا حدیث موضوعي دی منګړت دی ضعیف دی په ضعیف سند راغلی ځکه زما د نبی خبره او فعل قول او فعل دا چېرته په ضعیف حدیث باندې نشي ثابتېدلی دې دپاره ناشنا میزان دی عجیب تله ده او په هغې باندې لکه خلک چې دا اصلي سره زر په کسوټۍ باندې معلوموي دا زرګر او په دې دنیا کې داسې لیبارټرۍ دي چې اصل او دغه رنګه نقل هغه معلوموي چې دا اصل څیز دی دا نقل دی انسان داسې لیبارټرۍ نه جوړې کړي دي زما د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د احادیثو دپاره الحمدلله الله داسې رجال داسې نارینه داسې بهادر خلک داسې ډاکټران او طبیبان پیدا کړي دي چې د الله په فضل باندې هغوی دا معلوموي چې دا حدیث د دې په دې سند کې چې کوم راویان راغلي دي دا د کمې درجې خلک دی دا باقاعده تللی دي دا چاڼ کړي دي د هغې حالات یې ذکر کړي دي د هغې نه بعد چېرته محدثین بیا حکم لګوي په یو حدیث باندې چېرې دا حدیث صحیح دی یا دا حدیث ضعیف دی دې لپاره خو ناشنا انتظام شوی دا د نبي علیه السلام معجزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه دا ده چې د مخکنو پیغمبرانو احادیث دا نه دي پاتې شوي بلکې کوم چې اوس آسماني کتابونه میلاو هغه هم په اصلي شکل کې نشته تحریف پکې شوی تورات کې شوی انجیل کې شوی زبور کې شوی واحد د الله رب العالمین کتاب د قرآن چې دی کې تحریف نشي کېدلی بچ دی او بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث الله رب العالمین محفوظ کړل ځکه الله تعالی قرآن کې نبی ته دا ویلي چې د قرآن تشریح به څوک کوي لتبین للناس ما نزل الیهم اے نبی دا قرآن می نازل کړی دی دپاره چې ته به دې خلکو ته وضاحت کې د هغه کتاب چې دی ته نازل کړی شوی نو چې الله قرآن کې وایي چې لتبین ته به بیان کې هغه بیان د نبی علیه السلام چېرته لاړو زما خبرې ته فکر دی که نه دی هغه بیان د نبی علیه السلام په کوم ځای کې دی په حدیثو کې موجود دی الله ورته د دې قرآن دا قرآن مې پتا نازل کړی نبی او ته به د دې بیان کې تاسو به د دې تشریح کوئ هغه تشریح په احادیث کې موجود ده دغه رنګ الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه یقینا شته د ستاسو دپاره ټولو انسانانو واورئ د الله په رسول صلی الله علیه وسلم کې ښایسته نمونه د تابعدارۍ نو چې کله د نبی علیه السلام د ذات او شخصیت په حیثیت د رسول زموږ دپاره نمونه شوله الله وایي دا ستاسو نمونه د دې ته ګورئ نو چې کله نبی علیه السلام نمونه شي زموږ دپاره اسوه حسنه شوه او حدیث نشته دی موجود نه دي نو زموږ دپاره څنګه نمونه شوله بیا نمونه کیدی شي نمونه خو هله کیدی شي چې د هغې نه به اقوال را نقل شي مونږ ته د نبي علیه السلام احادیث او افعال به را نقل شي په شکل د اقوالو کې په شکل د افعالو کې او یا به د نبي علیه السلام په مخ کې صحابو یو کار کړی او نبي علیه السلام په هغې خاموشي کړی دي ته سنت تقریري وایي ځکه سنت او حدیث په درې قسمه باندې دي قولي دي او فعلي دي او تقریري دي قولي چې نبی علیه السلام په قولو کې چې داسې کار وکړي یا دا کار مه کوه او فعلي چې نبی علیه السلام یو عمل وکړي په خپله او بل تقریري چې د نبی علیه السلام په مخ کې یو کار وشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاموشي وکړي دا د دې دلیل وي چې دا کار څه دی دا جایز دی دا کار نو چې کله دا درې طریقې دي د حدیث او د سنتو نو چې کله دا په صحیح سند باندې ثابت دي دا حجت دی د مسلمانانو دپاره نو بعضې خلک را لګېدلي هغوی دا ویلي لکه فراهي او اصلاحي نومونه نور نه اخلم په اشاراتو باندې بعضې خلک پوهېږي تمنا عمادي احمد سعید ملتاني یو ګمراه ملا تیر شوی دی هغه یو کتاب لیکلی دی او دې ټولو دا غامدي دی او فلانې دی او فلانه فتنې دي د دې زمانې او دا په دې اوس لږ مخکې دور کې دا فتنې را منځته راغلي دي ورنه ټول امت په دې باندې متفق دی ټول امت د ټول امت اجماع ده په دې باندې او بیا د دې ظالمانو خصوصي ټارګټ څوک دی امام بخاري دی رحمه الله صحیح بخاري باندې اعتراض
وجه د دې دا ده چې امام بخاری رحمت الله علیه ته الله رب العالمین دا مقام ورکړی دی په دې امت کې دا مرتبه ته الله رب العالمین ورکړه په باب په محدثینو کې چې هغه راولګېدو دا اهتمام یې وکړو چې صحیح احادیث هغې بالکل په صحیح سندونو باندې ثابت هغه را جمع کړه او په خپل کتاب کې ولیکل. بیا دې معنا دا نه ده چې په صحیح بخاری کې کوم حدیث نشته نو هغه صحیح نه دي. نه، امام بخاری رحمت الله علیه سخت شرطونو باندې حدیث را نقل کړ کوم چې په سند سره را نقل کړي دي. د خپل ځان نه شروع کړي د خپل استاد نو سند یې چاته رسولې دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې کې د امام بخاری شرطونه په نسبت د ټول محدثینو ډیر سخت دي. ادا ارچانه حدیث نه اخلي. امام بخاری په دې باب کې دومره سخت دی دومره سخت د علماو تر دې خبرو پتا ده او کوم عوام کاغی چرته د حدیث سره سنا سره واسطه او یا دې باب کې سم مطالعه کړی تم ان شاء الله ردی اندازې چې امام بخاری رحمت الله علیه په باب د حدیث کې انتهایی احتیاط کړی دی. د او د چې کوم شاګرد دی د امام مسلم رحمت الله علیه صحیح مسلم په امت مسلمه کې ټول مسلمانانو په دې باندې اتفاق دی سیوا د شیعه او روافضو نه چې هغوی دا خبره نه ماني. د شیعو نه غیر ټول چې څومره کلمه ګو مسلمانان دي ځان ته مسلمان وي د هغوی په دې خبره اتفاق دی او دا به ان شاء الله را روانه جمعه زه هغه اقوال ذکر کوم چې اصح الكتب بعد کتاب الله الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله. د الله د کتاب د قرآن نه بعد د ټولو نه صحیح کتاب په مخ د ځمکه هغه کم کتاب دی چې کوم امام بخاری رحمت الله علیه لیکلی الجامع الصحیح د امام بخاری. کدا احناف دي کدا شوافع دي کدا د امام مالک د مذهب والا دي کدا حنبلیان دي کدا اهل حدیث دي او کدا د نور امت دي سوا د شیعاګانو نه دا ټول په دې باندې متفق دي او اجماع ده چې دا د ټولو نه په مخ د ځمکه صحیح کتاب پس د قرآن نه هغه د صحیح بخاری دی. دا خبره کافر او د دین دشمنانو ډیر زور ورکوي ځکه چې امام بخاری رحمت الله علیه هغه د دین هغه ټوله خلاصه را جمع کړی ده او هغه دین په عملی شکل کې امت ته واضح کړی ده. نو را لګېږي کله وایي دا حدیث د قرآن خلاف دی کله وایي دا دې په خپله د قرآن خلاف دی. کم کس چې صحیح حدیث د قرآن سره ټکراوي دا سړی په خپله د قرآن خلاف دی. یاد ساتئ د عقیده د نظریه ته نه وګوره ویې لټوه د اقوال د خبرې د ناسته ولاړ دا به د قرآن خلافي. دا یاد ساته تجربه وکړه په دې باندې ځکه د انسان کې زندقت موجود دي. دا زموږ څه جذبات نه چې ممکن خپل جذبات استعمالو دا د اهل السنه والجماعه د علماو فتوا ده. کم کس چې صحیح حدیث رد کوي یا ورکوي چې دا د قرآن خلاف دي دا انسان کې زندقت راغلی دا زنديق دی دا د دین دشمن دی. که دې ځان ته هر څومره علامه او فهامه وایي که ځان ته هر قسم القابات ورکوي او که څومره ډیګرې ځان ته ورکوي یا خلک ډیر صفت کوي د خلکو په صفتونو کار نه کیږي. په اتفاق د امت د علماو په اتفاق د اهل السنه والجماعه چې د هغې تعلق د هر مسلک سره دی هغوی دا سړی زندیق دی دا د اسلام دشمن دی او دا د قرآن هم دشمن دی دا انسان چې دی را لګېږي صحیح حدیث د قرآن سره ټکراوی لګی دی او اصل کې دی پې پوهېږي نه. اوس ته چې په یو شي پوهېږې نه نو دا په تا کې جهالت دی یا زه په یو شي نه پوهېږم دا ما کې جهالت دی نو دې معنا دا نه ده چې زه په یو شي نه پوهېږم زه ته انکار وکړم چې نه پوهېږم خو پوهه کس ته خلک رجوع کوي که نه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. د دې نه مراد تقلید نه دی د دې مراد دی په دلیل ځان پوهی کا. فاسألوا اهل الذکر نه مراد دی وحی والا علما په یو مسله ته نه پوهېږي نو کوم علما چې په وحي پوهې دي او د دې علم ورسره دی د دې مهارت ورسره دی هغې ته رجوع وکړه چې په دې پوهېږي ته په دې باندې پوهېږي چېرې د قرآن او د صحیح حدیث منځ کې څه ټکراو نشته دی هېڅ تعارض په دې کې نشته دی او ته په دې باندې پوهېږي. په دې بنا باندې دا هغه دویمه ډله او بعضې منکرین حدیث په دې کې یو بله ډله هغه دا ده چې هغې را لګېږي د دروغو نه او د افترا نه کار اخلي او بعضې تاریخي کتابونه را اخلي او په هغې باندې د هغه راویانو باندې جرح کوي چې هغه راویان ټولو محدثینو په اتفاق باندې د هغوی نه احادیث اخیستي او معتمد خلک دي د دې فن ماهرین دي د دې فن ډاکټران او طبیبان دي او کم چې جمهور محدثین دي په دې باب کې منلې شوي ماهرین دي د هغوی خبره نه مني او کم چا چې شبهات واقع کړي دي او دغه رنګه په دې باب کې د ضد او تعصب او عناد نه کار اخیستی دی د هغه مجاهیلو او د هغه جهالو خلکو خبرې راخلي او په هغې باندې صحیح حدیث لګی دی هغه ټکراوي.
بعض خلک هغه دي چې هغه صحیح حدیث رد کوي په خپل عقل قیاس په خپل رائے په ساينس باندې په تجرباتو په مشاهداتو باندې داسې خلک هم ډیر او تاسو چې وګورئ تاریخ کې دا کم خلک دي کم ډلې دي چې حدیث رد کړي دي دا اول نمبر خوارج دي خوارج چې صحیح حدیث دی ټکراو کړي کله چې دوی د رائے او د عقل خلاف راغلي تفصیل به چې بل موقع کې وشي ان شاء الله تعالی ګڼ مثالونه دي یو مثال هغه واقع د ذوالخویسرم ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تقسیم کولو د غنیمتونو تقسیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کولو حدیث کې راځي په جعرانه مقام کې او په دې کې دا ذوالخویسره راولګېدو نبی علیہ السلام باندې اعتراض وکړو اعدل یا محمد فانك لم تعدل والعیاذ بالله و اے محمد عدل کو ځکه ته عدل نه کوې الله اکبر والعیاذ بالله رسول کلمې ویلې وده ځان ته دومره دا بعد دا چې کوم چا چې دا ماده راځي دا دومره متکبر شي په غټ خلکو به فتوی لګي نو په نبی علیہ السلام فتوا لګول ته عدل نه کې ته عدل کوه او بل بی ادب د نبی علیہ السلام بی ادبی وکړه نو ورته واخص یا محمد او حالکه صحابه ودا کار نه کول نو به نه خست نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ادب نه وکړه نه تخپل پلار ته نوم نه وي نو څنګه نبی علیہ السلام ته مخامخ نوم وي نو دا خبره چې کله دی بدبخت وکړه نبی علیہ السلام ورته فرمایل ویلک ومن يعدل بعدي اذ لم اعدل الله دې تا هلاک او برباد کی الله دې تباہ کړي ګستاخ بے ادب انسان چې زه عدل نکوم زمانه بعد بلا سو کی کم مور راوړې وي چې هغه بلا عدل کوي او هغه بلا انصاف کوي چې زه د الله پیغمبر يم راغلم د عدل لپاره راغلم د حق لپاره زه عدل نکوم او ته ما ته اوس چل خې د عدل نو په دې کې عمر رضی الله عنه فرمایل دعني یا رسول الله حتى اضرب عنق هذا المنافق اے دا الله نبی ما پرېږ د لګ اجازه راکړه چې دی منافق دا سر و مدد بدن نه ول لري کوم چې دا تاسو ته لګره دا خبرې کوي تاسو ته د عدل چل خي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل عمر رضی الله عنه ته د پرېږ د سموایا ځکه ظاهر کې کلمې وسویلې دا اوس په خلک دا الزام په ما ولګي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولګي او خپل مرګري وجني ځکه نوم په مرګري پروت دی خو یو فتنې ته اشاره وکړه د الله نبی فرمایل وی إن هذا في أصحاب أو أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقينا دا کس چې دی د بس مرګري راځي وروسته د نسل را روان دي د پشان خلک را روان دي غیبا قرآن لولي د مرګري به د په نظریه کې به ملګري قرآن بلولي خدا قرآن به د مارین الله د نزي ګور نبی عليه السلام واجب خبر کړو قرآن بلولي یعنی حدیث سره به کار نه قرآن بلولي قرآن نه غلط استدلال کوي د خپل خېټې نه بلګي فتوی به ور کوي د خپل خېټې نه د قرآن تشریحات کوي دا قرآن به دې زه پوری لولي صرف دا جبه او خو غواز باندې د غزل په شکل کې لولا خالي دین الله د نزي دې ځکه ایمان نشته په قرآن د خپل خېټې تفصيلات کوه تشریحات کوه بس د خپل خوخي نه خبرې کوه د قرآن د دې دا مطلب دی او دا مطلب دی دا قرآن پتا نازل نه کړي تشریحات کدا نازل دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه الله رب العالمین دا فرمایلی ثم ان علينا بيانه اے نبی دا قرآن باندې نازل کړي دی لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه ثم ان علينا بيانه اے نبی چې کله د قرآن وحی نازلېږي دا جبه په زر زر مخوځوه دا قرآن من پتا نازلو دا ستا په دې سینه کې جمع کوو دا به تا ته موږ یادوو دا تا نه هېرېږي الله رب العالمین ورته تسلی ورکوي نبی علیہ السلام ته ځکه نبی علیہ السلام ته به چې اول وحي راتله زر زر به دا ژبه خوځول جبریل علیہ السلام به آیتونه پوره کړي نه نبی علیہ السلام ورپسې زر زر ویل زړه کې به دا حیرس و چې رانه هېر نه شي الله ورته تا نه هېرېږي په قلاره وایه ای زما نبی ځان په تکلیف کې ما اچوه ښه په قلاره وایه تادیب یې مه کوه دا به زه ستا په دې سینه مبارکه کې محفوظ کوم او یوازې قرآن به در ستا په سینه مبارکه کې نه محفوظ کوم بلکې ثم ان علینا بیانه بیا زموږ په ذمه باندې د دې قرآن چې کوم بیان دی او د دې کومه تشریح ده د دې کوم وضاحت دی دا به هم زه تا ته اسانوم قرآن ویل به هم درته اسان شي او د قرآن هغه چې کومه تشریح ده او وضاحت دی دا به هم درته اسان شي دا ورته الله رب العالمین دا وعده کړی دی نبی علیہ السلام سره هغه تشریحات په کوم ځای کې موجود دي هغه موجود دي په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا کسان
چې دا د ده په ډله کې به راځي دا ذوالخویسرة منافق چې کوم و دا په نبي علیه السلام اعتراض وکړل او دا خارجي و په هغه وخت کې. نو نبی علیہ السلام فرمایل دا کسان چې دی یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، دا به د دین نه داسې وتلي دا خلک لکه غشی چې د خپل ښکار نه اوزي او سیده تې اوزي هېڅ غوښه مخ ورپورې نه نښتي. معنا دا دی به د دین دعوې کوي خو په دین به ککړ نه وي، د دین سره کار هسې د دین دعوې کوو دین داسې او دین ښکته او دین پورته او د دین غم مونږ له پکار دی او دین داسې او دین داسې، خو دکې دین نه وي. ته ورته وګوره نه په خبرو کې دیني، نه به د ده په ناسته ولاړه کې دین وګورې، نه به د ده په اخلاق او په کردار کې دین وګورې، مکمل هر څه به دغه نه خلافي، د دین نه به خلافي. نبي علیه السلام فرمایل دا هغه خلک دي چې د دین دعوې کوي خو په دین باندې عمل کوونکي نه دي، تشې د خولې حد پورې دعوې، د خولې تر حده پورې دعوې. نو په دې خلکو باندې تاسو وایي مه دوکه کېږئ. نو دې وجې نه خوارجو او دغه رنګه روافظ د صحابو دشمنان، دا د احادیثو دشمنان دي. ولې چې احادیث نقل دي د صحابو نه او د دې د صحابو سره لګي نه، نو دوی راولګېل احادیث یې رد کړل، احادیث یې رد کړل چې دا حدیث موږ نه منو، دا نه منو، دا منو. بس د ذات نه موضوعي روایت قال علي علیه السلام او قال علي علیه السلام او قال عباس علیه السلام او قال فلان علیه السلام، د ځان نه موضوعي جوړ کړو په نبی علیہ السلام درو، خو چې کوم په صحیح سندونو را نقلو هغه ټول رد کړو. بل معتزله دي، عقل پرستو ده، دوی هغه حدیث رد کړه کوم چې د دوی د عقل خلاف. جادو نه انکار، جادو موږ نه مانو، د جادو اثر موږ نه مانو، او د قرآن نه معلومه ده چې په موسی علیه السلام باندې جادو اثر کړی که نه و کړی. خوف کې راغی ویرېده که ونه یېرېده. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي الله ورته وفرمایي لا تخف مه یېرېږه موسی علیه السلام ته مه یېرېږه. جادو په هغه باندې یو اثر وکړل او بیا الله رب العالمین چونکې هغه پیغمبر و هغه الله معجزه ورکړې نو د هغه جادوګرو جادو الله رب العالمین د هغې په مقابل کې باطل کړل او الله غلبه ورکړه موسی علیه السلام. نو بعضې خلک را لګېږي د دې نه انکار کوي، څوک د قبر د عذاب نه انکار کوي، عقل پرست را ولګېد د قبر د عذاب نه انکار وکړل. او بعضې خلکو د هغه د اعمالو د تللو نه چا انکار وکړ د میزان، لکه دا واصل ابن عطا او د ده چې کومه ډله وه معتزله وویلې چې یاره دا به څنګه د اعمال تللی کېږي چې زه وایم سبحان الله دا خو هسې هوا ویوړله دا خبره، دا څنګه وتلو، ځانونه یې ګمراه کړل. دا حدیثو دشمنانو دا سره ورنه نبی علیہ السلام د دې تشریح په حدیثو کې کړی خو دوی خو حدیث نه منل که په خپل عقل یې پیش کول، په خپل عقل باندې پیش کول. نو دوی ویل چې دا څنګه وتلی، دا مونځ به څنګه تللی کېږي، او دا چې ما زکات ورکړو یا انفاق نه کړو دا به څنګه تللی کېږي، او دا ښه اخلاق به څنګه تللی کېږي. په ده په ځان باندې دا خپلې خبرې قیاس کوي، که د الله قدرت نه مني چې الله په هر څه باندې قادر دی. مونږ یو دې وخت کې اوس ساينس د پیمانی جوړی کړی د هر شي د پاره خپل پیمانه د خپل تله ده. په دې خبر زما پوهیږي کنه پوهیږي. اوس انسان د سيزونه جوړ کړی چې ستا هر یو شی تلی لګیا. میډیکل کې ډاکټرانو ستا د تبې د تللو د پاره، ستا د ټمپریچر، د بلډ پریشر، د شوګر د تللو د پاره پیمانی جوړی کړی کنه دي جوړی کړی. دا تله د باقاعده شوګر په تاله تلی ا پیمانه دا یا ټیسټ ټیلی باتری دا وینه د واخلی یا بعضی سيزونه راوتی په دې وینه د واخلی او غي باندې باقاعده غ نمبر به کې راځي چې ستا شوګر دومره اندازه کړي. ته د دې انکار کې چې ډاکټر ته وایي ستا شوګر دومره لیکلی ته انکار کړی نو ډاکټر د خبرې انکار نه کوي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې انکار کوي به وقوف همدا منکر حدیث ظالم او بدبخت چې ډاکټر ته لاړ شي ورته وایي ستا وال بند دی د زړه، ستا معده کې زخم دی، ستا په رګونو کې دا مسله ده، ستا په فلاني ځای کې دا مسله ده، پټو کې دی دا مسله ده، اډوکي کې دی دا مسله ده. وایي بالکل ډاکټر صاحب منم. ولې مانې؟ ولې څه چل دی؟ په ډاکټر صاحب وحي راغلی که عالم الغیب دی؟ ډاکټر صاحب خو مانی، انجینیر صاحب خو مانی، د بل سړي تجربه مانی، خو زما د خوږ نبي حدیث نه مانی. هغه بیا خپل عقل ته پیش کړي. ډاکټر ته کله دا ویلي چې نه ما ته وښایه د لیبارټرۍ ته مې ودرو ور مخامخ مې که څنګه زما شوګر دومره دی او څنګه زما بلډ پریشر دومره دی او څنګه زما وال بند شوی دی او څنګه زما د زړه رګ بند شوی او څنګه ډاکټر ته کله څنګه کړي چې ته پیغمبر ته څنګه بخاری ته غاپي څنګه بخاری کې څنګه دا راغلي، بخاری کې څنګه دا راغلي، صحیح مسلم کې څنګه دا راغلي. د الله پیغمبر ته چلونه خیر الله باندې دا به هغه کس کوي چې هغه به اول خپل ایمان نه لاس انځلیات سره چې د ایمان نه لاس ونه انځي هغه دا جرأت نشي کولی
چې د ډاکټر باندې سوال نه کوي، په انجینیر سوال نه کوي، په ساينسدان سوال نه کوي، د دنیا چې کوم نور امور دي په دې کله اعتراض ونه کړو، په خوب نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا ظالم اعتراض کوي، د نبی رسول الله په حدیث باندې دا راپاسي کی جرأت کوي. عجیب خبره. او دا ته خپل عقل پیش کړي چې څنګه نبی رسول الله فرمایي چې قبر کې عذاب دی او قبر کې نعمت دی او کڼکۍ کولاویږي او څومره پورې چې د نظر لګيږي دومره پورې نعمتونه د تخکار او قبر فراخ شي. دا زما نبی ویلو زما په ایمان دی. تاسو په ایمان شته کني؟ په زور وایي تاسو ایمان شته کني؟ سم په ایمان زما نبی ویلو. دا وګوره دا انسان جوړ کړی موبایل دی، دا وړوکی موبایل په دې سکرین کې وړوکی غوندې سکرین دی، یعنې د انچونو په اندازه هم نه دی، د سترو په اندازو باندې دی، خو په دې کې لګیا دی. زه داسې ګورم او څه اوهو چکې وواله ګروڼ نه بار کړلو ګیم په ما یې دومره اثر وکړل. ګروڼ نه بار ګروڼ په دې کې یو انسان په دې ځای کې ګروڼ ګیر کړی دی، روډونه پکې ګیر کړي، لوی لوی مناظر د غرونو سیندریانې سمندرونه سیندونه پتا اثر کوي. ته چې ورته ګوري که د غم منظرې جاړي د خوشحالۍ منظرې خاندي. الله رب العالمین په دې قبر کې ماته دا انتظام نشي کولی. ته لاس وکړې چې ته ماته شبهې راچوې، ته ماته چلونه ښې، قبر عذاب نشته او قبر کې نعمت نشته او کم دی او کم دی او ماته چې الله او رسول خبره وکړه بیا پکې دا نه وایي چې کم دی او څنګه. دا به هغه کس دا کار کوي چې پوره ګمراه شوی. او اول صفت په قرآن کې د مؤمنانو څه دی؟ اول صفت دا الذین یؤمنون بالغیب. مؤمنان هغه کسان دي متقیان د الله نه یریدونکي صحیح مؤمنان چې الله او رسول یو خبره وکړه موږ نه غیبه ده، نه زما سترګو لیدلې، نه زما غوږونه اورېدلې ده، نه ما محسوس کړې ده، خو چې زما الله ویلي، زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي علی الرأس والعین، په دې سر سترګو یې منو او دا زړه په یقین کوي. الحمدلله. دا به عقل ته نه سپاري دا خبره. داسې نور ډېر نو ما تاسو ته ګوره انسان بلډ پریشر تلي، شوګر تلي، تبه تلي، ډاکټر ته له ترمامیټر د ژبې د لاندې دا یو میزان دی که نه، یو تله ده د هر شي دپاره خپله خپله تله. دا لاسه کې هغه څیز چې ظاهره کې نیولی کېږي نه، لکه دا څیزونه هم ظاهره کې ښکاري خو نه که نه. شوګر کوم ځای کې تا راونیوسي پلیټ کې دې کېښوده چې ما ته یې وښایه. بلډ پریشر کوم ځای کې تا ته یو ډاکټر پلیټ کې کېښوده چې دا ستا بلډ پریشر دی، دې پلیټ کې دا دې ورته ګوره اوس او دومره دومره اندازه کې دی، یا دومره کم شوی یا دومره زیات شوی، بیا یې منې، بیا هم په یقین کې. عجیبه خبره ده. دغه رنګه دا هوا وګوره، هوا چې زمونږ په لاسو کې رانیولی کېږي نه، مونږ کله داسې راګیره نه کړله، خو بیا هم انسانانو داسې آلات جوړ کړي دي چې تا سره ګاډی هوا والا ته ودرېږي څه ورته یاره دا هوا چې کوم دی 40-35 دا برابره کړه، هغه پې هغه خپله آله کېږي، دا هوا چې کومه آله ده او تا ته ویره دا دومره شو، ټیر برابر شو، 4 ټیرونه برابر شو. انسان داسې آلات جوړ کړه چې هغه هوا تلي، موسمونه تلي. نن ته موسمیات والا سره رابطه وکړه، وایي ټمپریچر څومره دی نن، تا ته به وایي چې پرون دومره او نن ګرمي دومره سنټیګریډ کې روانه. موسم تلي، دې پر خپل عالی دی، دې لپاره خپل میزان دی، دې لپاره خپله تله ده. انسان کمزوري انسان دا انتظامات وکړ چې د یو څیز جسم ظاهره کې شته نه او دا درله تلي باقاعده. بارانونه تلي وي، دومره ملي میټر اندازه کې باران وشي. زلزلې تللی کېږي، د دې لپاره خپلې پیمانې دي. زلزله چې راشي هغه درته وایي چې په سیکټر سکیل باندې د دې شدت په دومره دومره اندازه باندې 6 دومره 5 دومره 7 دومره دینه جوړه خطرناکه زلزلې، خطرناکه زلزله په دومره دومره اشاره کې وه او د ځمکې دومره لاندې وه او دومره داسې وه او داسې وه او داسې. دا تفصیلات ته بیا څنګه ښه مزیدار معنی په اخبار کې ولکه ډېره تېز زلزله ګورئ ماهرینو دا ویل. عجیبه ده. د ځمکې ماهرینو، د زلزلې د ماهرینو، د موسمیاتو د ماهرینو، د ساینس د ماهرینو، د میډیکل د ماهرینو، د انجینیرینګ د ماهرینو خبرې مني چې جومات جوړه، کور جوړه، انجینیر ولا راولي، هغه در سره لګي خبرې کې مني. او زما د خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې اے بدبخت خپل ناقص عقل ته ورسپاري او نه مني. ته نه کنه دا زما کپړی چې دا پکې وی کار نه کوي، ستا کپړی له سې اعتبار دی او زما کپړی له سې اعتبار. ولی خبره به هغه صحیح چې زما کپړی او ستا کپړی کې راشي. نه، زما کپړی ستا کپړی له اعتبار نشته دی. دیو جنا چې کومه خبره زمونږ د خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح سند باندې ثابت ده، په دې باندې زموږ ایمان دی. یاد وساتئ دا خلک
چې کوم معتزله په هغه زمانه کې بعض دي حسن بصري رحمت الله علیه خپل مجلس نه وشړل پاسېږي عقیدې هم ګنده شوي دي په عقلونو باندې خبرې تلې لګیا دی موبایل کې چې د میموري کارت د موبایل کې چې کله ډیټا ته واچې یا دی موبایل کې ته چرته یو کارت واچې ګوره د دې دپاره یو پیمانه د کمپیوټر کې چې ستا یو سیکنډ شماري حساب ساتي چې څنګه آخري سیکنډ ستا ختم ټک پتا پسې دغه ختم شي موبایل کار پرې وایي بس بل کارت واچوي دې لپاره خپلې پیمانې یعنې انسان دومره اسباب ایجاد کړه وړوکی انسان واړه دماغ او ته رب العالمین هغه لوی قدرت نه ماني ته وایې څنګه به اعمال تللی کېږي کله وایې قبر عذاب به څنګه وي په دې قبر کې به نعمت څنګه او جادو څنګه او دا ښکته او دا پورته او بعضې نورې خبرې چې ته د هغې نه لګې انکار کړي نو دغه کسان په دې کې چې کوم دی خوارج دي په دې کې روافض دي په دې کې معتزله دي په دې کې جهمیه دي په دې کې مرجئه دي او اوس چې کوم خلک د دې فتنې ښکار شوي دي نو دا د مستشرقینو هغه د فکر نه متاثره هلکه مستشرقین چاته وایي استشراق دا یو فتنه ده اورینټالیزم ورته ویلی کېږي مستشرقین هغه خلک چې دي کافر د مغرب او د یورپ خلک دی خو هغوی رالګېدلي دي د مشرقي ملکونو یعنې زموږ د مسلمانانو د ملکونو علمونه حاصلوي دې کې شوق یا وایي دې کې زه مهارت حاصلوم او د دې مستشرقین بیا ډېر اقسام دي هغه طرف ته زه نه ځم خبره به بل طرف ته وځي او دې کې خاص کر هغه مستشرقین چې په دې نیت باندې هغوی د مسلمانانو علوم لولي د مصر په یونیورسټو کې او بعضې نورو اسلامي یونیورسټو کې داخلي اخلي په دې نیت باندې چې د اسلام سټډي کوو موږ پې څه وکړو اعتراضات پې وکړو دغه مستشرقین راپاسېدل او دوی په احادیثو باندې څه وکړه اعتراضات یې شروع کړل چې دې حدیث کو دا خبر داسې ده دا حدیث کو دا داسې ده هغه د مستشرقینو لټریچر دغه ګمراهانو دا مشهور چې کوم منکرین حدیث دي دوی ولوسته نو تباه او برباد یې کړه او د الله رب العالمین د کتاب او د نبی علیه السلام د احادیثو نه محرومه کړه ځکه چې دوی په قرآن خو ځان نه عمل کولی نه شي دی چې په قرآن کې څه خبرې کوي د خپلې خېټې نه به یې کوي لګیا هسې به د ځان نه لګي او بعضې بیوقوفان به تا ته لا دام وایي چې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر د دې آیت څه مطلب بیان چې مړه قرآن آسان دی زم چې ته کوم مطلب اخلم او ته کوم مطلب اخلم دا خو معنا د دې ده نعوذ بالله دا د لوبو کتاب شو نعوذ بالله د دې معنا دا نه ده ولقد یسرنا القرآن للذکر غلط مطلب ما بیانوه د دې مطلب دا دی للذکر د نصیحت لپاره قرآن آسان دی نصیحت اخیستو لپاره آسان دی چې نصیحت ته اخلي باقي چې کله احکام زده کې د دې تشریحات نو چې څو پورې د سره حدیث د نبی علیه السلام نه یو ځای کړی هغه پورې به ته نشي پوهېدلی د آیت او د دې آیت دا تشریح چا کړې ده ستا خېټې خبره خو زه منم نه او حدیث ته نه مانې نو چې ته زما د نبی حدیث نه مانې نو ستا د خېټې خبره ومنم سوال نه پیدا کېږي ستا د خېټې خبره ومنم یا ستا د مضغو او د باطل فکر زه ومنم چا د دې حدیث د دې آیت دا تفسیر کړی دی چې ته ولقد یسرنا القرآن للذکر معنا دا ده چې زه به خپل مطلب بیانوم او به خپل مطلب بیانوم بل به خپل مطلب بیانوم دا تشریح ماته وښیه دا چا کړی د دې آیت دا تفسیر چا کړی دی چې قرآن د نصیحت لپاره آسان دی نو څوک شته نصیحت اخیستونکی د دې معنا دا چې زه به خپل مطلب بیانوم ته د دې خو بیا مطلب دا دی چې یو کس به راپاڅېږي هغه به وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نو ظاهري معنا خدا د آیت ته نه ګورې نبي ته نه ګورې چې ستا رب څه وکړه دغه اتیانو والاو سره نو بل کس به راپاڅېږي نه نه فیل خو غویانو ته وایي الله د غویانو والا سره څه وکړه نو بل به وایي چې نه نه دا فیل جازونو ته وایي جازونو والاو سره الله څه وکړه نو بل به وایي چې نه نه دا ګډو بیزو ته ویلی کېږي دا د منلو خبرې چې هر سړی به د خپل عقل مطابق نه دي تشریحات نه دا چې عقل ته نه دي سپارلی شوي دا خبرې بلکې دا به مونږ په نقل باندې کم چې د صحابه کرام رضی الله عنهم د امت د سلفونه چې کم سره نقل لی هغه به مونږ منو په دې باب کې دا یاد ساته الغرض تیره جمعه چونکې سوال شوی چې بعضې خلک دا وایي چې په بخاري کې په صحیح بخاري کې وایي د متعې اجازت راغلی والعیاذ بالله متعه چې کوم دا د جاهلیت یو نکاح وه چې په پیسو او وخت به کې مقرر شو د هغې په بدل کې به کېدله دا په ابتدا د اسلام کې د دې حرمت لا نه و راغلی حراموالی وروستو زمانه کې بیا د دې حرمت راغلی دی یو ځل د خیبر په موقع او بل ځل بیا د نبی علیه السلام د طرف نه اعلان شو فتح مکه کې مکمل ابدا دا به حرام وګرځېدل او داسې ډېرې خبرې دي چې په ابتدا د اسلام کې هغه څه وي
جایز او وروسته بیا څه شول نو دې کې تا ته څه اشکال دی او په امام بخاري باندې دا اعتراض کول اوس بیا خبره اخره کې ټیم ختم شو چې زه دې خپل خبرې لرم زه به انشاءالله را روانه جمعې ابتدا آغاز هم د دې مسلې نه کوم چې امام بخاري رحمت الله علیه باقاعده په دې باندې باب قائم کړی دی چې د دې نکاح حرمت نبی علیہ السلام بیان کړی دا حرامه ده په مختلفو ځایونو کې امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث راوړی دی چې اوله کې نکاح د متعې دا جایز وه یعنی د دې حرمت لا نه نازل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دینه منع وکړه او امام بخاری کتاب النکاح کې باب لګی باب نهی النبي صلی الله علیه وسلم عن نکاح المتعه اخیرا دا وګوره دې باب امام بخاری رحمت الله علیه وی باب دې په بیان د منی د نبی علیہ السلام کې چې نبی علیہ السلام منع کړی د نکاح د متعین اخیرا په اخره کې اخیری فیصله ده او په دې کې بیا روایت راوړي او اخیری فیصله د امام بخاری واوره احادیث راوړي دي د دې احادیث د دې باب په اخره کې قال ابو عبد الله امام بخاری رحمت الله علیه امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي وقد بينه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منسوخ علي رضی الله عنه دا خبره واضحه کړي او بیان کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې دا حکم څه شوی دی منسوخ شوی په ابتدا کې د دې د منی حکم نو راغلی ورستو بیا راغلی کې ابتدا کې شراب هم حلال شراب جایز اوله کې الله رب العالمین سوره بقره کې ویل چې یاره دا شراب او دا جواری چې ده فایده لګه ده او نقصان ډیر دی په دې طریقې ته لګه کرکه پیدا کړه بیا استعمالېدل صحابه کرام رضی الله عنهم بعض په حالت د نشه کې منځونه وکړه نو قران ته خطا ویلې شو به په دویم ځل باندې سورې نساء کې اعتراف چې ګورا یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى منز ایمان والا منز ته منځ دیږي په حالت د نشه کې لګ نورم پابندي سخته شو چې ګوره د مونږ ټیم نږدې نو نشه مشه مه کوئ چې په حالت د نشه کې نو بیا به ته په دې خپلو الفاظو باندې نه پوهېږي چې دا زه سوی یم په دې مانځه کې نو صحابه کرام لږ نور هم کنټرول شو خو د حراموالي خبره لا ذکره نه وه په درېیم ځل باندې سورې مایده کې حکم راغی چې بس شراب او جواري مکمل طور باندې حرام او دا د شیطان عمل او شیطان د دې د وجې نه تاسو د الله د ذکر نه محروموي او دغه رنګه ستاسو منځ کې دښمني او بغض پیدا کوي هغه وعیدونه ذکر شو صحابه کرام ته منع شو تر دې پورې صحابه کرام حدیثو کې راځي نبی علیہ السلام نه تپوس کوي موږ سره د یتیمانانو په میراث کې چې پلارانې مړه شوي دي او میراث کې شراب پاتې دي په هغه زمانه کې به خرڅېدل نو دا خو د یتیمانانو میراث دی دا ورنه خرڅ کو پیسې ورکو که نه وایي نه دغه هم واړوئ ختم چې یو شی حرام شو بیا خرڅول هم څه دي حرام هغه هم ختم کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه وکړه چې را ډېره منع وکړه په ابتدا کې ډېرې داسې خبرې وي چې هغه د هغې رخصت و د هغې اجازت وروستو بیا هغه حرام کړی شي یو سړی را لګېږي او د الله نه نه یېرېږي او لګیا یې په صحیح بخاري باندې دا افترا کوي او دغه رنګه د دې نکاح المتعه دا چې کومه په ابتدا کې د دې حرمت نو راغلی وروستو راغلی په دې باندې به مستقل انشاءالله تعالی زه بحث کوم که هغه په دوو خطبو کې او که په دریو کې ځکه دا اوږده موضوع ده انشاءالله تعالی چې پوره د دې وضاحت د الله په توفیق باندې هغه موږ بیان کوو او بیا د منکرین حدیث بعضې شبهات او دغه رنګه د منکرین حدیث د قرآن سره لوبې د الله د کتاب سره لوبې د الله په کتاب باندې اعتراضات د الله رب العالمین کتاب پورې خنداګانې دا به انشاءالله تعالی موږ ذکر کوو د الله په توفیق اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا یو تنبیهی خبر هغه واورئ ملګري هغه دا ده چې الحمدلله دا د الله کور دی مسجد دی او دا منبر دی حدیث کې راځي د جمعې په ورځ چې کله خطیب راشي د دې
مسجد په دروازه کې د ملایکو رجسټر کولاوي کړي چې څوک مسجد ته رادننه کېږي د خطبې نه مخکې د هغه نوم رجسټر کې لیکل کېږي خو چې خطیب راشي رجسټر بیا څه شي بند هغه بد قسمت دی چې به وروسته را رواني د هغه نوم دغه ته نه ځي دا رجسټر د ملایکو ته نه خېږي نو ملائکه یو بل ته چې راځي چې اوس خطبه واورو چونکې دا خطبه اول الله په مونږ گواله بیا ملائکه اوري او مونږ ځان ته مسلمانان وایو الحمدلله مونږ دا منبر د چا د ذاتی عنایت لپاره نه استعمالو دا یو تربیتی خبره ده بعضی وخت مونږ په یو فتنه باندې رد وکړو سبا یو واجبه فتنه جوړه شوې ده په فتنه کې فتنه ده چې مونږ عامه خبره کوو د چانو مونږ نه اخلو ځکه چې یو کس له شخص سره زموږ څه کار دی نو موږ عامه یو خبره وکړو په یو فتنه باندې رد کوو مثلا د انکار حدیث یا یو بدعت باندې نو زموږ د زماني چونکې د نیټ دور دی په دې فیسبوک کې د الکان د خپل پیجونه مخکې کول غواړي نو زموږ د خبرې سره به د بل چا تصویر ولګي چې په پلاني خان باندې رد وکړو زموږ د پلاني خان او پلاني ګل سره هیڅ کار نشته زموږ کار د خپل الله د کتاب او د خپل نبی صلی الله علیه وسلم د حدیثو د دفاع سره دا که زید دی او که عمر دی او که بکر دی او که هر څوک دی د په ضد کې چې راځي باغې مونږ پروا نه ساتو زمونږ کار د شخصیاتو سره نه دی نه زمونږ د خطبې او د بیان غرض دی چې مونږ یو خاص شخص ټارګټ کړو چې پلانې سي هغه باندې مونږ رد وکړو نه دې سره زمونږ دا ډېر وړوکی سوچ دی زمونږ د الله رب العالمین رضا غرض دی د الله رب العالمین د دین دفاع غرض ده او دا پلانې سي او پلانې سي د چا چې تصویر ورکول کېږي دا ډېر وړوکی خبره ده ډېر وړوکی شخصیت دی دا ډېره غټه فتنه ده دا چې د چا هغه چا چې د فتنې بنیادونه یې خېدي موږ به ان شاء الله د هغه کسانو هغه اصل ماخذ او هغه اصل مصادر چې کوم کتابونو کې د فتنې ذکر دي د غلام احمد پرویز کتابونه د استشراق والا او نور هغه کې چې هغه د قران او حدیث سره کومې لوبي کړې دي او د الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث مشکوک کړې دي د پاره د امت محروم شي ځکه یو راپورټ ما پڑھاو پای کې داوا مستشرقین ولې دې ته مجبور شو چې راشي او په حدیث حمله وکړي ځکه چې عملی دین په کوم ځای کې موجود دی ها ځکه تاسو وخت ما مثال په قران کې الله یقیم الصلاه نو په دې موږ باندې عمل کوم ځای کې موجود دی په حدیث نو قران کې خو غټي خبرې دي قواعد دي اصول د دین ذکر دي تشریحات ټول په حدیث دي عملی چې ژوندۍ انت ده دا مسلمان چې د کافر نه ممتاز کیږي په دې نیک عمل ممتاز کیږي او دا نیک عمل مسلمان تر هغه پورې نشي کولای څو پورې د حدیث تابعداري ونه کی کافر له په دې غوسه ورزي کافر چې دا مسلمان دی په نوم مسلمانی خو عملی مسلمان دی او عملی مسلمان به تر هغه پورې دای چې څوک د حدیث عمل کوي او چې کله د حدیث نه محروم شو د کافر فرق پاتې خبره ختمه شو بس دی به یې قرآن منم هغه به یې تورات منم يهودي و نصراني به یې انجیل منم نور شی یو شی هغه به عمل دی دام به عمل دی دا بل به عمل اصل کې امتیاز زموږ د کافر راضي په دی چې موږ د خپل خوب نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کوو موږ به د نبی علیه السلام په سنت عمل کوو په حدیث باندې چې موږ کله عمل وکړو زموږ د دې خلکو منځ کې فرق راځي عملی ژوندۍ برابر او عملی تشه داوي نه چون کې دوی د عملی ژوند مسلمان نه غواړي چې په اسلام عمل وکړي ځکه دوی په حدیث باندې څه کوي اټیکونه کوي او د اعتراضات کوي د مرګرو د چټه لګلې دي اوړي کې زموږ د بیلونه اکثر زیاتی دي نمخ کې میاش کې طلبه او موږ سره مسلسل د پکی استعمال ده تقریبا 34000 بیل غلې د مرګري په دې کې اخلاص وکړي الله تاسو لاجر درکړي چې ملګری دا بیل بیا ده کې صفونه برابر